سلامونه درنو دوستانو د رهبر ټي وي درنو لیدونکو په سلامونو په نیکو هیلو او په احتراماتو مو هرکلی کوم. د هنګو سیمې ته راغلي یو، په هنګو کې د ښاغلي احسان الله فاروقي صاحب خواله راغلي یو. د خوند خبره خو دا ده چې احسان الله فاروقي صاحب هم د دغې سیمې یو تکړه خبریال دی. د ورکزۍ ایجنسۍ د هنګو دغه سیمې کې ګرځي، کور په کور کلي په کلي ګرځي. نو بیا لږه مشکل شي چې یو خبریال د بل خبریال سره مرکه کوي. نو مرکه ورسره نه کوو، فاروقي صاحب ته صرف هرکلی وایو او مننه یې کوو چې وخت یې راکړو. فاروقي صاحب ډېره زیاته مننه کوو ظهیر صاحب ستاسو هم چې دا کوم زیار کار کړاو کوئ. فقط مطلب مو صرف دا دی چې د پښتو د پرمختګ دپاره لګیایئ، د خپلې ژبې خدمت کوئ. که د منو زه به صرف دومره ووایم چونکې ظهیر صاحب یو خبره وکړله چې یو خبریال د بل خبریال مرکه چونکې یا د هغه پوښتنې، خو زما په ذهن کې صرف یو خبر راځي چې بعضې خلک چې کوم هغه فطرتي هغوی ته خدای پاک داسې یو عطا ورکړي وي چې هغه د خبرو چې کوم هغه د لفظونو جادوګر وي. نو زما په ذهن کې که زه په خپله سیمه کې د لفظونو جادوګر یا د پروګرامونو یا د محفلونو ښکلا ګورم، نو ظهیر جان چې زه په کم محفل کې وګورم یا په کم ټولګي کې وګورم، نو زه مطلب دا دی چې هغه ذهني او روحاني مطمئن شم چې یو داسې شخص پکې شته دی چې هغه د پروګرام بوریت یا د پروګرام چې کوم هغه خاموشي وي هغه ماتولی شي. نو ظهیر جان صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. الله مو ښاد او آباد لره. مننه فاروقي صاحب. شعرونه هم د نه په ترانوم کې هم ریکارډ کړي، موږ به د خپل غزلزار ملګرو ته د رهبر ټي وي ملګرو ته خپروو انشاءالله. اوس هم ظهیر صاحب چونکې ستاسو تر وړاندې غزل ویل دا راته داسې نامناسب غوندې داسې ښکاري چې د لفظونو جادوګري چونکې تاسو کوئ، خو بیا هم به هر کیف غوښتنه مو وکړله. دې نه وړاندې یو دوه درې غزلې خو چونکې ما درته وویلې. لومبی زموږ ملګرو ته دا ووایه چې تاسو په کومه میډیا کې دلته کار کوئ؟ زه خو فلحال چونکې ټي ټي ان نیوز باندې مونږ چې کوم دی لګیا یو، همداسې حقایق نیوز، همداسې نور هم یو دوه درې اخبارونو سره لګیا یو کار کوو. زموږ رهبر ټي وي درته افر وکړي چې موږ سره بحث کوي. بالکل چونکې زموږ مقصد صرف خدمت دی. نو تاسو په دغه علاقې کې موږ د پښتو ادب کار اخلو د غیر خبر بالکل ضرور ان شاء الله چې چونکې تاسو لګیای د خپلې ژبې د خپلې مورنۍ ژبې خدمت کوئ، د خپلې خاورې خدمت کوئ، نو زه هم غواړم چې تاسو د صف کې زه هم روان شم او تاسو د صف ملګری شم. مننه. کلام هم راته راوړی چونکې ظهیر صاحب دې نه وړاندې خو ما یو دوه درې کلمونه درته وویل ترنم کې همداسې. نو که ستاسو خوښه وي د خپل والد صاحب که یو کلام در سره شریکم. تاسو د زمانې د غره نه سپینې واورې راوړې، ګورګورې او مماڼې خو بازار کې هم خرڅېږي. د والد صاحب نعمت الله نعمت صاحب خپله هم یو ښه تکړه شاعر دی. ما ورسره خبره کړې، مرکه به یې در خپروو. ما چې د ګل نه ستا پوښتنه وکړه، په نوم یې د پښتو د غزلو شعرونو کتاب هم چاپ کړی دی. ښه ظهیر صاحب د دې غزل چې کوم دی د شعر هم تاسو ویلو، نو زه کوشش کوم چې د غزل در سره شریکم. حافظه مو چونکې لږه کمزورې ده، د موبایل نه مې درته وایم. د غزل مطلب څه په دې ډول چې د حق د ژبو ټکي خو اظهار کې هم خرڅېږي، د حق د ژبو ټکي خو اظهار کې هم خرڅېږي، او منصوران خو اوس په دار کې هم خرڅېږي. او تا څه د سمانې د غره نه دا شعر بیا ووایه. د حق د ژبو ټکي خو اظهار کې هم خرڅېږي، منصوران خو اوس په دار کې هم منصوران خو اوس په دار کې هم خرڅېږي. او تا څه د سمانې د غره نه سپینې واورې راوړې، تا څه د سمانې د غره نه سپینې واورې راوړې، او ګورګورې او مماڼې خو بازار کې هم خرڅېږي. او غوڅ شوي څو سرونه کندهار لزه چې یوسو، غوڅ شوي څو سرونه کندهار لزه چې یوسو، غوڅ شوي څو سرونه کندهار لزه چې یوسو، پګړۍ خو د هلمند په هر یو ښار کې هم خرڅېږي. مهرباني زیو. غوڅ شوي څو سرونه کندهار لزه چې یوسو، پګړۍ خو د هلمند په هر یو ښار کې هم خرڅېږي. او ته دومره د ضمیر په خرڅولو کې ماهر شوې، ته دومره د ضمیر په خرڅولو کې ماهر شوې چې تا او ستا ایمان د کلي لار کې هم خرڅېږي. مهرباني زیو. د مصر سلطنت به څوک په څومره بیه واخلي؟ د مصر سلطنت به څوک په څومره بیه واخلي؟ د مصر سلطنت به څوک په څومره بیه واخلي؟ یوسف چې په بدل د نیم دینار کې هم خرڅېږي. او نعمته سرمایه د دې گلشن دا وچې پاڼې، نعمته سرمایه د دې گلشن دا وچې پاڼې، دا نښې د خزان دي په بهار کې هم خرڅېږي. ډېره زیاته مننه. د نعمت صاحب هغه دوه شعرونه چې په کوم کتاب نومې مې دی، ما چې د ګل نه ستا پوښتنه وکړه، دغه کتاب درته یاد دی؟ صفت چې ستا د زلفو یو زاهد کوونه ویلي، تیاره هم یو مقام لري جهان کې ستا د مینې، او ما وړی شي تر جنته اوس پرې دومره باوري یم، شامل چې مې خواږه کړل په ایمان کې ستا د مینې. ډېره زیاته مننه کوم ظهیر صاحب. تاسو نه مننه. ښاد او آباد مو راته الله لره. ډېره زیاته مننه. سره تېره کړه ملګرو. د احسان الله فاروقي صاحب غوندې تکړه ښکلي شاعران به در سره
معرفي کوو د هغو شعرونه به تر تاسو در خپرو دغه یوه مرسته به راسره کوئ چې د داسې شاعرانو نه شعرونه راغستل ریکارډ کول یې زموږ کار او د نړۍ ګوټ ګوټ پښتنو ته رسولو کې تاسو راسره همکاري وکړئ تر بل شاعر پورې چې در سره یو خوږ ژبی شاعر مېلمه کوو عبدالله ظهیر ته ورکړي اجازت د لوی الله په امان ډېره زیاته مننه.